أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 42. په دې آیت کریمه کې بیا د اهل کتابو هغه بد اعمال چې دوی به کول د هغو څخه یو بد عمل الله دې ته وریادوي چې دغه بد عمل په تاسې کې ستا دا مه کوئ. د دوی د دغه بد عمل یاد یو دوی ته د دعوت دپاره دی او بل و امتي مرحومه او ټولو مسلمانانو ته پیغام پکښې دی چې دغسې عمل چې یهودیان یې د هلاکت تر کندې ورسول، آګاه اوسئ تاسې د دغسې بد عادت څخه لیرې پاته سئ. هغه د دوی بد عادت څه و؟ د دوی بد عادت دا و چې دوی به زیات وخت د مالدارانو یعنې سرمایهدارانو، شتمنو خلکو او واکدارانو دپاره دغه حق او صحیح وینا ګډه وډه کول. که به چا تحفه او پیسې ورکړلې یا به یو سړی مالدار او شتمن و، نو دغه شرعي حکم به یې راواخیستی، یوه نرۍ لاره به یې ورته جوړه کړل او هغه حقیقت به یې پر بل مخ باندې واړوئ. خبره به یو ډول وه، مګر دوی به د هغه مالدارانو خلکو د خلاصولو یا د هغو د خوشحاله کولو لپاره پر بل ډول واړول. حق به یې په باطل ګټ کړي او حق به یې پټ. دا چې دوی د سرمایهدارانو خلکو د پیسو په لحاظ او یا د خپل عزت په لحاظ حق د باطل سره ګډ وډ کاوی یا به حق خبره پټول، نو الله جل جلاله دا آیت کریمه نازل کی او دوی ته حکم وکړي ولا تلبسوا الحق بالباطل، تاسو حق د باطل سره مه پټوئ، وتکتموا الحق او چې تاسې حق پټوئ وانتم تعلمون او تاسې هم پوهیږئ. دوی خو حق پټاوي او دغه حق ګډ وډ کاوي د سرمایهدارانو خلکو دپاره او حق یې پټاوي د پیغمبر علیه السلام په اړه. کله چې پر یهودیانو باندې سختي راغلل، نو د یهودو علماو و ټولو یهودیانو ته اعلان وکړي چې موږ ته په تورات کې زیری راکول سوی دی چې په آخره زمانه کې به یو پیغمبر پیدا سي، هغه پیغمبر به نوی دین او حق دین راوړي، تاسې د هغه ملاتړ وکړئ، تاسې ته به الله عز وجل د هغه پیغمبر پر راتګ عزت درکړي او کومو کسانو چې ستاسو سره ظلم کړی دی د هغه ظالمانو مخ به تور سي او تاسو ته به پر ظالمانو الله بری درکړي. دا خبره د یهودو علماو کړې وه. کله چې پیغمبر علیه السلام الله ولېږداوی، دوی د خپلې خبرې څخه منکر سوه. الله جل جلاله ورته فرمایي وتکتموا الحق او تاسو حق پټوئ وانتم تعلمون او تاسې هم پوهیږئ. ځکه د تفسیر علماو لیکلي دي چې هر ځای مؤمن مسلمان لره حق وینا پکار ده. اوس نو د حق وینا ویل د ظالمانو جابرانو په مخ کې دا درې ډوله کېدلی سي. وای افضل الجهاد کلمة الحق عند سلطان جائر، بهترین جهاد دا دی چې د یو ظالم باچا په مخ کې د حق وینا وکړي. یو ډول وینا دا ده چې یو ظالم واکمن وي، ته د هغه مخ ته حق خبره وکړې او هغه صحیح حکم بیان کې، دا د یقین وي چې دا ظالم خو دی بد عمله دی، که زه حق خبره ورته وکم عمل یا ورباندې کوي یا یې نه ورباندې کوي، خو ما ته مشکل نه پیښي. دا یو ډول دی. او دوهم ډول دا دی چې یو ظالم دی او د دین لري دی، د شریعت لري دی، اما که ته دعوت دته وچلې، حق خبره ورته وکې، د حکمت څخه کار واخلې، ته به یو څه امتیاز د لاسه ورکې، اما دا خبره به وسي د هغه سړي او د هغه ظالم په دماغ کې به الله عز وجل یوه نوې لاره پیدا کړي. ستا په وجه، ستا په ستړیاو، ستا په تاوان، ستا په چوکۍ بایللو، ستا په پیسو بایللو، ستا په عزت بایللو دته هدایت کیږي. دا دوهم صورت.
دریم صورت دا دی چې کله ته حق خبره ورته وکې د دې حق خبرې په مقابل کې تا زندان ته اچوي یا د دې حق خبرې په مقابل کې تا وژني. دا درې صورتونه دي. په هغه اول صورت کې چې دی خپل عمل نه ور باندې کوي او ته حق خبره پټوي نه ورته کوي، دا تا ته مطلق حرام دي. که دی عمل ور باندې کوي که نه ور باندې کوي تا ته تاوان نه رسېږي، یا که رسېږي ډېر جزئي او لږ تاوان درته رسېږي، ونیسه حق خبره وکړه، هېڅ یې مه پټوه. او په دا دوهم صورت کې چې ستا په وجه باندې هغه ظالم باچا یا هغه ظالم واکمن ته هدایت کیږي، نو په دې صورت کې هم که چیرې ته حق خبره پټه کړې، په دې صورت کې هم تا ته حرام دی. او که ته د خپل لږ امتیاز یا د خپل لږ عزت ګټلو په خاطر دغه ظالم واکمن ته د هدایت خبرې نه کوې، وادی که پر هدایت کیږي که نه پر هدایت کیږي، زه څه کوم، زما د خپل امتیاز ولې د لاسه ورکړم، دا هم تا ته حرام دی. حق خبره به ورته کوې. او که ستا په وجه باندې یا ستا په دعوت باندې خدای وکړل او دې ظالم جابر واکمن ته هدایت وسو، نو د یو واکمن سړي هدایت دا به سبب د ډیرو خلکو د هدایت کیږي. دا عمومي مشهوره مقوله ده، والناس علی دین ملوکهم، وای خلک به پر دین د باچاهانو وي. باچا چې د کومې عقیدې سړی و، عام خلک هم په پټو سترګو پسې روان. که باچا یو ملا رالی ته به وینې ټول خلک به لنګوټې تړلي د ملایانو سره به یې محبت یې ګرده خلک به ځانونه ملایان ښکاره. طبیعت او فطرت او عادت تجربې دا ثابته کړې ده. او که یو باچا ډیموکراټ و، ګرده خلک به په ډیموکراتۍ پسې ګرځي. لږ او که یوه لږه ډله چې هغه د دین اطاعت کړي هغه جلا ده، عام خلک به هغسې. چې باچاهان پر کومه عقیده و مفکوره وه، عام ډېر کسان به هغسې. نو که چیرې یو واکمن او یو قدرتمن ګمراه وي او هغه یو متدین انسان جوړ سي، د ده تر لاس لاندې ډېر خلک به متدین انسانان جوړ سي، نو ته حق مه پټوه، هغه حق خبره ورته وکړه. او دریم صورت دا دی که چیرې ته د باچا ته حق خبره وکړې تا وژني یا دې زندان ته اچوي، په دې صورت کې نو بیا ستا دپاره یو عظیمت دی، یو رخصت دا دی چې ته حق خبره پټه کړه مه وایه. او د همت خبره دا ده چې ځان زندان ته ورکړه، نو تکلیف ته ځان ورکړه، خو حق خبره مه پټوه. ځکه چیرې تا غوندې همتناکه څو کسان نور پیدا سي، بیا به ظالم په دې پوه سي چې زما په مقابل هېڅوک حق نه پټوي. که ته قرباني ورکړې بل سړي سره بیا دونه ظلم نه کوي، ځکه پوهېږي چې هر سړی ما ته حق خبره کوي. نو الله جل جلاله دا حکم کړی دی. او داسې نو د تاریخ واقعات ډېرې راغلي دي چې صحابه و تابعینو تبع تابعینو د خپلې زمانې واکمنانو ته حق خبرې کړي دي. سلیمان بن عبدالملک دا د امویانو د خلافت یو مشهور خلیفه و. دا مکې مکرمې ته تلي، په مدینه منوره کې یو څو شپې سوې، او دغه واقعه تفسیر قرطبي را نقل کړې ده د دغه آیات تر تفسیر لاندې چې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. د مدینې منورې ته چې راغلی نو پوښتنه یې وکړل، آیا دلته په مدینه منوره کې داسې یو څوک شته چې صحابه یې لیدلي؟ خلکو ورته وویل چې دلته یو تابعي شته ابو حازم نومیږي، دا سړی ډېر تقواداره دی او صحابه یې لیدلي. نو وایي ده غږ وکړي چې تاسې ولاړ سئ د ابو حازم ما ته راولئ. ابو حازم تابعي چې راوستی او د ده سره مخ په مخه سو، نو وایي داسې ورته وویل یا ابا حازم ما هذا الجفا، ای ابو حازمه دا څه ظلم دی چې دی کوې، دا څنګه جفا ده چې دی کوې؟ وایي ده ورته وویل یا امیر المؤمنین و ای جفاء رأیت مني، کومه جفا تا زما څخه لیدلې ده؟ دی ورته وایي اتانی وجوه اهل مدینه ولم تأتني، د مدینې منورې ټول مخور خلک ټول زما ملاقات ته راغله او ته خبر یې چې زه امیر المؤمنین یم، باچا یم، او ته زما ملاقات ته نه راغلې. نو وایي ده په جواب کې ورته وویل یا امیر المؤمنین اعیذک بالله، زه ته د الله په پناه کې ورکوم، دا خبره چې ته کوې دا ما ته مه کوه، ځکه د اوس مخکې نه ما ته پېژندلې او نه تا زه پېژندلم، په دې کې نو بیا د ملاقات ضرورت شته. ملاقات خو په هغه وخت کې کېدلی سي چې یو څوک د چا سره تعارف لري، پېژندنه لري، هغه راشي ملاقات ته ورنسي، نو دا جفا. دا خبرې چې ورته وکړلې په دغه وخت کې د سلیمان بن عبدالملک په حضور کې یو بل مشهور عالم محمد بن شهاب زهري هغه ناستو، هغه ورته وویل اصاب الشیخ او اخطأت امیر المؤمنین، شیخ شوی ته خطا وتلې. نو بیا سلیمان یو څه پوښتنې شروع کړل او په پوښتنو کې اوله پوښتنه دا وه ابو حازم ته یې ویل
ما لنا نکره الموت. ای ابو حازم موږ مرګ ولې بد ګڼو؟ هر سړی د مرګ ځان ګوري، هر سړی د مرګ بیریږي، هر سړی تمام تدابیر په کار اچي چې د مرګ ځان خلاص کړي. دا وجه څه ده؟ ابو حازم په جواب کې ورته وایي نو ولې موږ مرګ او تاسې مرګ بد نه ګڼئ؟ لأنکم اخربتم الآخرة وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. وای نو تاسو به د مرګ ولې نه بیریږئ؟ تاسو خو آخرت خراب کړی دی او دنیا مو ودانه کړې ده. د آخرت د خرابېدو په مقابل کې مو د دنیا دنګې ماڼۍ، عزت، چوکۍ، مال، د هر څه ګټلي دي، د آخرت پروا مو نه ده کړې. نو دا بیا کله د یو چا خوښېږي چې د ودانې دنیا څخه د ورانې دنیا ته ولاړ؟ آخرت مو وران دی، دنیا مو ودانه کړې ده. اوس تاسې غواړئ چې د ودانې دنیا څخه وران آخرت ته ولاړ شئ؟ نو طبیعي خبره ده د چا خوا بدېږي. بیا سلیمان ورته وایي اصحب یا ابا حازم صحیح خبره دې وکړه، حق ته ورسه. بیا ورته وایي فکیف القدوم غدا علی الله تعالی. وایي نو سبا چې موږ د قیامت په ورځ باندې د الله حضور ته ورځو، دا زموږ ورتګ څنګه ارزیه؟ دا به څنګه وي؟ الله به څه معامله را سره وکړي؟ دی په جواب کې ورته وایي چې خلک دوه ډوله دي، یو محسن دی یعنی نیک او بل مسیء دی. اما المحسن فکالغائب یقدم علی اهله واما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. وای نیک انسان چې د قیامت په ورځ د الله حضور ته ورځي، د هغه مثال داسې دی لکه یو سړی چې مسافر وي، ښه ډېر کلونه ورک وي، ټول قریبان پسې تږي، ټول قریبان پسې پردیس وي، ټول قریبان پسې پریشانه وي، چې یو دم اوازه سي چې پلانکی رالی، نو دا خلک څومره ورته خوشحاله وي او دی څومره د دې قریبانو په لیدلو خوشحاله کېږي، دی څومره پردیس وي د هر قریب ته، او قریبان د هر یو څنګه جلا جلا دته پردیس وي. نو څوک چې نیک انسان وي د قیامت په ورځ چې ورځي، الله د ده لیدلو ته خوشحاله وي، دی د الله لیدلو ته خوشحاله وي، د الله مجلس ته خوشحاله وي، د الله حساب ته خوشحاله وي. او یو څوک چې بدعمله وي هغه داسې لکه یو مرۍ چې تښتېدلی خپله باداره سره، بادار ښه ورته په غوسه وي، ورته په قهر وي، دی راځي بادار ته، نو په دې زړه کې سره خوړل کېږي چې بادار به څه معامله را سره وکړي. بدعملي خو مې کړې ده ښه ډېره، ګوره چې څه کمه سزا به راکړي. هغه بادار هم ډېر ورته په قهر وي چې ظالمه ته زما غلام یې، زما خادم یې، زما به اجازې ولې دومرې تللی تښتېدلی؟ نو بس که ته نیک عمله وې الله ته ورلې، که نیک انسان وې داسې به الله درته خوشحاله وي او ته به د الله په لیدلو خوشحاله، او که بدعمله وې داسې حال به دي لکه د دې مرید. وایي تر دې خبرې وروسته فبکا سلیمان وقال لیت شعري ما لنا عند الله. وایي کاشکې زه په دې خبر وای چې زه به نیک یم که به بد، چې د الله حضور ته به زه څنګه ورسم. بیا ابو حازم ورته وایي اعرض عملک علی کتاب الله. دا خپل اعمال دي د الله کتاب ته عرض، چې تا په نیکانو کې راولي که په بدانو کې راولي. دی بیا ورته وایي نو چیرې پیدا کړمه؟ د قرآن په کم آیت کې ابو حازم ورته وایي ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. نیکان خلک به په نعمتونو کې وي او بدان خلک به په جهنم کې وي. نو ته ځان ته وګوره، ته په نیکانو کې که په فجارو کې. یو څوک چې د الله عز وجل د تمامو احکامو نافذېدل کوي او د تمامو حرامو څخه ځان ساتي هغه نیک دی، او که د الله یو حکم یا شل حکم ماتي هغه فاجر دی. ته ځان ته وګوره، ته په فاجرانو کې که په نیکانو خلقو کې. بیا سلیمان ورته وایي فاین رحمت الله یا ابا حازم. د الله رحمت چیرې دی؟ ابو حازم ورته وایي د الله رحمت خو ډېر نږدې دی، رحمت الله قریب من المحسنین. د الله رحمت و نیکانو خلقو ته نږدې دی. ته ځان نیک جوړ که، د الله د امورو پابند ځان جوړ که، د الله یوه نافرماني مه کوه. د الله رحمت الله وایي تا ته نږدې دی. ګرځېدل نه غواړي چې ته د الله په رحمت پسې ګرځې، چیرې دی او چیرې دی؟ ټپ د نیکانو خلقو مخ ته دی. بیا سلیمان ورته وایي امیر المؤمنین سلیمان بن عبدالملک وایي یا ابا حازم فأی عباد الله اکرم. د الله عز وجل په بندگانو کې عزتمند څوک دی؟ دی په جواب کې ورته وایي اولو المروءة والنهى، د همت خاوندان، د عقل خاوندان. بیا ورته وایي فأی الاعمال افضل، کم ښه عمل دی چې سړی یې وکړي؟ ابو حازم ورته وایي اداء الفرائض مع اجتناب المحارم. د الله تمام اوامر برپایه که څه شیان چې الله حرام بللي د هغو ځان منع که، بس دا تر ټولو ښه عمل دی. بیا سلیمان ورته وایي فأی الدعاء اسمع، کومه دعا الله ښه قبلوي؟ دی په جواب کې ورته وایي دعاء المحسن الیه للمحسن. یو چا چې د چا سره احسان کړي، دا احسان کوونکی محسن بولي، هغه سړی چې احسان ورسره سوی دی هغه محسن بولي.
نو که چیرې یو څوک محسن خپل محسن ته دعا وکړي د الله ښه قبلوي. ځکه اکثره وخت بزرګان دا وایي تاسو د احتیاجو او د اړمنو خلکو په لټه کې سئ او د هغو سره احسان وکړئ، ځکه که هغه غیر اختیاري تا ته دعا وکړه قطعا الله نه ردي. هسې خو دا زموږ په ټولنه کې دا خبره شته چې د مناسبت په وخت کې او د نامه په وخت کې خورا ښه ډېر مصرف کوو. که چیرې یو واده په یو کور کې وي، په دغه ورځ باندې پیسې بې حسابه مصرفېږي، هېڅ دې ته نه کتل کېږي. دا د ژوند یو ورځ ده، که یو واده وي، که د بل ورور واده وي، که د زوی واده وي، که د وراره واده وي، حساب نه ورته. او همدا ډول نور مناسبات چې د دې ودو مخکې وروسته کېږي یا نورې خوشحالیانې چې د عام په دې کورو کې رواج وي، په هره سلسله کې دغه مصرف بې حسابه کېږي. د کور د جوړېدلو دپاره چې کوم مصرف یې هغه بې حسابه کېږي، او که خپل ځان او بچانو ته کالي اخلي هغه ته حساب نه کېږي، او هېڅوک دې ته حساب نه کوي چې په کور کې موږ لږ خوراک کوو که ډېر خوراک کوو. اما د اړمنو خلکو په احتیاج کې چې دا ګریوان ته سر کښته کړو، چا به حساب کړي چې په دې ښار کې به نو محتاجه کس څوک وي چې زه نن ورسمه په حساب یو لږ پیسې ورکړم. داسې فکر به نو چا کړی چې ماښام پرېوتلی چې ما خپل بچان ماړه کړل ښه برق ته ښه رڼا ته، او حساب مې نه دی ورسره کړی چې لږ خوري که ډېرې خوري، هېچا حساب نه دی کړی چې په دې کال کې ما دغونه پیسې وخورې. وایي د هغه دپاره یې ګټمه چې وخورم. او دا حساب به نو یوه شپه یا دوې چا کړي چې آیا داسې کورنۍ به وي چې هغه ماښام ډوډۍ نه لري، داسې کسان به وي او داسې محتاجان به وي. حتما محتاجان شته، داسې ښار نه شته چې هلته غریبان نه وي، هلته چې ډوډۍ پیدا کولی نه شي. او دا مسکینان او غریبان شته، حتی دا طالبان چې داسې په دا حجرو کې ویني یا په دې مدرسو کې ویني، دا ټول غریبان دي. تاسې د طالبانو خوراکو ته حساب کړی چې دوی څه شي خوري؟ نو یو من نخود او 2 سطله اوبه سره ګډېږي، سر وکال دغه شی خوري. دا دونه طالبان چې په یو مدرسه کې 80 نفر یې، نو ستا څه فکر دی په دې نو داسې شوروا او غوښې رسېږي؟ او که په هفته یا 2 هفتو کې غوښې پیدا کړي نو هغه دا رقم ورسېږي لکه ته چې کور بچانو ته ورکوې؟ امکان نه لري، ممکنه نه ده. دغسې محتاجه خلک که چیرې ته احتیاج ورپوره کړي، هغه غیر اختیاري دعا درته وکړي، د ابو حازم تجربه ده او د حقیقت دته معلوم دی چې د الله نه ردي. نو بیا سلیمان ورته وایي ای صدقة افضل، کومه صدقه بهترینه ده؟ ابو حازم ورته وایي چې ښه محتاجه کس پیدا کړي او ته خپله هم مسکین یې، خپله دې هم عاید کم وي، خو دا خپل کمزوري حال بیا هم د دغه سخت محتاجه سره شریک کړي. دا صدقه ډېره ثواب لري. دا چې یو څوک خپل ځان محتاج پرېږدي او د بل چا حاجت پوره کړي، دې ته په شریعت کې ایثار وایي. ایثار دا د صحابو خاصیت و. الله جل جلاله د دې صفت په قرآن کې بیان کړی دی، ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دی نور مسلمانان ورونه د هغو احتیاجات رامخته کوي، خپل ځان ته شاته کوي، که څه هم دی پر دوی باندې خپله احتیاج او لوږه دا چې یا هغه رامخته کې ځان وږي پرېږدي یا ځان وږي پرې نږدې د سبا غم ونه کې خپل احتیاج پوره کې، دا خپل لږ شی چې پاتې شو دا هم بل چا ته ورکړي او هغه محتاج وي. دا صدقه الله جل جلاله ته ډېره مقبوله او خوندوره ده. او بیا ورته وایي فأي القول اعدل، د عدل ښه وینا کومه ده؟ سلیمان ورته وایي. ابو حازم ورته وایي قول الحق عند من تخافه او ترجوه، وایي حق خبره هغه چا ته وکړه چې ته ځینې بیریږې او یا ستا کلک ورته امید یې او دا دې په زړه کې ګرځي راګرځي چې حق خبره ورته وکړم زما امید بیا نه پوره کوي. حق خبره ورته وکړي، څه دي چې ستا امید در پوره کړي یا نه، یا تا ته تاوان ونه رسوي. دا د عدل د انصاف خبره ده. بیا ورته وایي فأي المؤمنین اکیس، وایي کوم کس تر ټولو هوښیار دی؟ ابو حازم ورته وایي رجل عمل بطاعة الله ودل الناس علیها، تر ټولو هوښیار انسان هغه دی چې خپله هم په دین عمل کړي، نورو خلکو ته هم دعوت کوي و دین ته یې رابولي، دا تر ټولو هوښیار انسان. بیا ورته وایي فأي المؤمنین احمق، قال رجل حط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. تر ټولو احمق انسان هغه دی، بد عمل انسان هغه دی چې د یو چا د یو بل کس په نفسي هواو کې د هغه تابع جوړ سي، حق تر پښو لاندې کړي، ګټه بل ته ورسوي، د بل چا دپاره درواغ ووایي او د بل چا د خوشحاله کولو لپاره حق تر پښو لاندې کړي، خپل آخرت خرڅ کړي د بل چا د ګټې دپاره. بیا ورته وایي سلیمان ورته وایي اصبت فما تقول فيما نحن فيه، وایي دا نورې خبرې خو دې صحیح دي، دا خبره ماته وکړه چې موږ څنګه یو، دوی خو د باچهانو کورنۍ و د پلارو د نیکه څخه،
د امویانو خلافت عبدالملک بن مروان د پلارو، بیا د دوی په کورنۍ کې باچهي راغلې ده. دوی عجیبه کارونه کړي. د پلار په حکومت کې حجاج بن یوسف و چې مکه مکرمه یې ونړول، صحابه یې شهیدان کړل، په دار یې وځړول. هغه د پلار حکومت و. د دوی په حکومتو کې هم عجیبه ظلمونه سوي دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند چې ولاړی، دا 4 خلفا او خلفای اربعه، تر هغه وروسته فتنې را شروع سوې. بیا نو 5م خلیفه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله هم د دې د کورنۍ دی او ډېر ستر انسان و، ډېر عدل یې وکړي، عجیبه عدل یې وکړي. د دې په کورنۍ کې چې باچهانو او د دې د کورنۍ سترو واکمنانو کمې د بیت المال ځکې لاندې کړي وې یا د خلکو څه پیسې اخیستې وې، د ټول په زوره د خپلې کورنۍ څه واخیستلې، بیت المال ته یې رد کړل. ډېر عجیبه انسان. بیا نو وروسته چې د عباسیانو کورنۍ ته خلافت رسېدلی دی، عبدالله صفاح دی اول باچا و، امیر المؤمنین. هغه ته صفاح ځکه ویل کېدل، صفاح د علالونکي یا ذبحه کوونکي ته ویل کېږي. هغه د امویانو د کورنۍ دومره خلک ووژل چې د صفاح لقب یې ورکړي، او د امویانو د کورنۍ د ټولو باچهانو قبرونه یې وغورځول، یوازې د عمر بن عبدالعزیز قبر نه دی غورځولی. نو فتنې را شروع سوې، کفارو لاس واچوئ. نو د ده په پلارو په نیکه د دې د کورنۍ باچهان په دې کې هم ظلمونه سوي وه. دی ورته وایي نو زموږ کورنۍ او موږ څنګه یو. ابو حازم ورته وایي په دې کې ماته عفو وکړه، دا خبر دا پوښتنه مه راڅخه غواړه. دی ورته وایي لا ولکن نصیحة تلقیها الیه، دا یو نصیحت دی، زه به ستاسو زده کړم، راته ووایه. ابو حازم ورته وایي ان اباءک قهروا الناس بالسيف واخذوا هذا الملك عنوة على غير مشورة من المسلمين ولا رضاهم حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة فقد ارتحلوا عنها فلو شعرت ما قالوه وما قيل لهم. وای ای سلیمان امیر المؤمنین، ستا پلرونو، ستاسو د کورنۍ باچهانو د خلکو په ناخوښۍ پر دې خلکو حکومت وکړ، پر خلکو یې ظلم وکړ، د خلکو څخه ډېر انسانان ووژل. کاش چې دوی د دنیا ولاړل. دوی ته څه وویل سوه او دوی څه ورته وویل؟ یعنې دا چې دوی ولاړل، هلته په قبرونو کې د الله عز وجل ستر عذابونه پر دوی راغلل او دوی راکش کړل او ویې درول چې تاسو ولې د الله پر بندګانو ظلم کوئ. بیا د دوی چغې و فریاد و افسوس او د دوی زارۍ چې موږ بد کړي دي، کاش کې ته په دې خبر وای. د دومرې غټ خاندان امیر المؤمنین، دومرې ستر باچا دی او باچي راغلې ده دلته تر افغانستان او تر اسیا او تر ډیلي رسېدلې ده، دورې باچي تر اروپا رسېدلې ده. امریکا لا کشف نه دی، دونه ستر باچا دی. پر ټول جزیرة العرب د حکومت، پر ایران حکومت دی، پر افغانستان او پاکستان او تر ډیلي او برما پورې د حکومت دی. دا ټولې منطقې د صحابو په زمانه کې فتح شولې. بیا هم داسې باچا ته وایي وایي ستا پلار و نیکه په ډېر بد حال کې، کاش کې ته په خبر وای. د باچا سره خو ټول عمر دا غوړمانان ګرځي و راګرځي دا درباریان. نو په دې دربار کې یو سړی ناست و، هغه ژر ورباندې راږغ کړل ول بئس ما قلت یا ابا حازم، دا چې ډېره بده خبره وکړه. ابو حازم ورته وایي کذبت ان الله اخذ میثاق العلماء لیبیننه للناس ولا تکتمونه. درواغ دې وویل، الله عز وجل علماو ته د علماو څه دا وعده اخیستې ده چې تاسو به حق بیانوئ، پټوئ به نه. نو دا حق خبره وه، د زما څه وغوښتل. په هر صورت دا قصه اوږده ده. په اخره کې بیا ده ورته ویل ته زما سره غواړې چې پاته سې؟ ده ویل نه، ته خو باچا یې، واکمن یې، ستا په دربار او حکومت حضور کې اتمن میلان و ناروا ته پیدا کېږي. زه نه غواړم داسې ځای ته ولاړ سم چې هلته چې زما میلان ناروا ته وسي. بیا یې 100 دیناره ورته راواستول، ده بل ته خط ورسره ولیکي، 100 دیناره یې ور واستول او ورته ویې ویل چې دغه 100 دیناره که چېرې تا زما د عمل په بدله کې راکړي نو زه خو عمل نه خرڅوم، دا نصیحت چې ما تا ته وکړي دا خو زه نه خرڅوم، او که دې ما ته خاص امتیاز راکړي نو تا په دې مدینه منوره او نور شاوخوا ښارونو کې ما غوندې په سلګونو علما دي بل چا ته جم دا شی ورکړي دي که یوازې ما ته راکړي، د بیت المال څه دې راکړي؟ دا خو ستا شخصي پیسې نه دي چې ته ما ته راکړې، د بیت المال پیسې دي. ولې داسې کوې چې ما ته یې راکړې، نورو علماو ته یې نه ورکوې؟ حاصل دا چې تفسیر قرطبي دا قصه د دغه آیت په تفسیر کې را نقل کړې ده او دا خبره یې کړې ده چې د علماو مسؤلیت همدغسې دی لکه ابو حازم چې د دومره ستر باچا په حضور کې ادا کړي. ولا تلبسوا الحق بالباطل. اوس خو خبره دا ده چې حق خبره خو د باچا په مخ کې څه کوي، د یو ادنا سړي په مخ کې هم نسي کېدلی، او چې د یو ادنا سړی چې توپک یې په لاس کې چې ورته په تا کې دا عیب دی یا ستا په د امیر کې دا عیب دی، زه یو عالم یم، یو دعوتګر یم، څونه ښه عالم یې بې عزته کوي. باچا او واکمنان ته خو بیخي نسي ویل کېدلی.
اوس مشکل په دې ځای کې دی دا لکه د یهودو علماو چې کول خلک ورزغلي د دې نارواو کړنو ته هیلې جوړوي وایي دا دلیل دی دا دلیل دی دا دلیل دی هغه د دې ناروا کړنې نه هغه په یو قانوني چوکاټ کې غواړي چې شریعت ورته عیار کړي شریعت خو د چا تابع نه دی نور شیان به د شریعت تابع هر شی به پر شریعت عرضوي که د شریعت سره په ټکر کې هغه به غورځوي اوس دی پر کارو باندې شریعت عرضوي ګرځي یو داسې حکم په یو کتاب کې پیدا کول چې داسې یو نری لاره ځینې پیدا کېږي د دې دپاره چې دا واکمنان خوشحاله وساتي هغه احتیاج د دین نه ساتي نه د دین او نه د شریعت چې پابندي مې کړې ده کمې نه ده کړې د علماو سره مشوره وکړي دا نه کوي خلک ورزغلي د دې لپاره چې دوی خوشحاله کړي دا د یهودو عمل دی دا هیله کوونکی عمل هر کله که دا عمل رالی هیڅ کله امن نشي راتللی دا تاسې په ښه غوږ واورئ چې تاسې ژوندي یاست امن نشي راتللی امن یوازې د الله په دین کې دی بس ځان د الله دین ته تسلیم کړه بس خلاص رعیت تیم ځان تسلیم کړي حکومت تیم ځان تسلیم کړي د الله دین ته ځان تسلیم کړه د هېچا پروا مه لره چې ګرځي دنیا قوتونه ستا په مقابل ودرېږي بس د توپک په زور باندې امن نشي راتللی د الله په دین باندې راتللی نو الله جل جلاله دا خبره کوي ولا تلبسوا الحق بالباطل تاسو حق په باطل مه ګډوئ وتکتموا الحق او چې تاسو حق پټوئ وانتم تعلمون تاسې پوهېږئ دا مه کوئ واقیموا الصلاه او لمنځونه قایم کړئ ګورئ اقامت څه ته وایي اقامت د یو شي استقامت یا د یو شي درېدل مستقیم على طریقة مستقیمه یو شی داسې پر بنیاد ودروه چې نه دې خواته مایل وي نه دې خواته مایل وي دې ته اقامت ویل کېږي او سره د دوامه اوس یو دیوال چې سړی راپورته کوي چې د اول بنیاد داسې پر شاولو ترازو باندې او پر رجه باندې کښېږدي نو هم به دلته کوږوالی نه وي د نړېدو څه به راګرځېدلی او هم دا کار خلک د دوام په نیت کوي نو په لمانځه کې چې صحیح درېدل د لمانځه وي او په لمانځه کې چې هغه دوام وي دا دوه شیان چې پکښې وي نو بیا دا لمونځ دی او دغه لمونځ بیا یو انسان د ناروا کارو هم راګرځي رب عز وجل فرمای ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر یقینا المنځ انسان د بې حیا او بدو کارونو راګرځي دا چې د لمانځه هغه صحیح استقامت نه وي یا یوې خواته کوږي یا بلې خواته کوږي یا په اوداسه کې مسله یا په کالو کې مسله او یا دا چې په فرایضو واجباتو سنتونو مستحباتو کې مسله دا خلک چې پورته کښته لمونځ کوي چابک فرایض یې نه دي ورته معلوم ته لمونځ کوې و دا خو سهار و ماښام 5 وخته ته په ورځ کې کوې و تا د لمانځه فرضونه در معلوم دي یا او موټر خو هره ورځ چلوې دا درته معلومه ده چې تیل چیرې ولوېږي موټر پنچر کېږي څنګه دا د اوبو لیټر و دا خو خود را معلوم دي ولې د هغه څه خطر وینې که دا شان معلوم نه کړم تیل بې خلاص زه به نه یم په خبر مبلین بې خراب زه نه یم په خبر هغه ضروري شان د موټر هر موټروان ته معلوم دي اما لمونځ 10 کاله کوي فرضونه نه یې ورته معلوم واجبات یې نه یې ورته معلوم سنتونه نه یې ورته معلوم مستحبات یې نه یې ورته معلوم مفسدات یې نه یې ورته معلوم مکروهات یې نه یې ورته معلوم خو د افسوس خبره ده چې دا شان سړی ته معلوم نسي نو اقامة الصلاة یعنی صحیح لمونځ مع الدوام دا څوک نسي کولی او چې لمونځ ونسو بیا نو د لمانځه دوه اثرات دي یو اثر یې دا دی چې په هغه کس کې به بد اعمال پیدا کېږي ګناهونه به پکښې پیدا کېږي او دوهم بد اثر یې دا دی چې سرګرداني به ورته پېښېږي دا په صریح احادیثو ثابته ده دا اوس څومره خلک سرګردانه دي په هر کور کې مصیبت په هر کلي کې مصیبت د یوې کوڅې دوکانداران په ژبه نه سره پوهېږي د یوې کوڅې خلک په ژبه نه سره پوهېږي د یوه محل خلک په ژبه نه سره پوهېږي د یوې کورنۍ غړي په ژبه نه سره پوهېږي د لمانځه بې پروایي د که لمونځ په پابندۍ وسي په صحیح طریقه باندې بس د لمانځه دا نتیجه ده چې هم به د ګناه کموالی په کور کې راځي او هم به په هغه کورنۍ کې خوشحالي راځي نو اقامة الصلاة الله عز وجل یاد کړی ګورئ په ټول قرآن عظیم شان کې تاسې وګورئ هر ځای چې الله حکم کړی دی فقط اداء الصلاة نه ده کړی چې اد الصلاة لمونځ ادا کړي هر رقم هر ځای اقیموا الصلاة صحیح لمونځ سره د دوامه دې ته اقامت وایي الله عز وجل فرمایي واقیموا الصلاة لمونځونه قایم واتوا الزکاة او زکات زکات دا زکات په لغت کې د پاکی په معنا هم راځي لکه مشهوره مقوله زکات الارض یبسها د مځکې پاکوالی وچوالی د مځکې دی او زکات دا په لغت کې د زیاتوالي په معنا هم راځي عرب داسې وایي زکه الزرع کښت لوی سو کله چې به دا کښت راپورته کېدی نو دوی به دا ویل زکه الزرع کښت لوی سو غټ سو
نو که چیرې یو څوک د خپل مال زکات ورکوي نو دا مال یې پاکیږي، او همدا ډول که څوک مال ورکوي ظاهرا خو مال چې زکات یې ځینې ورکړي دا مال راکم سو مګر په حقیقت کې زیاتیږي. هر هغه مال چې زکات یې ورکول کیږي مال به یې پاک او ستروي او په مال کې به یې برکت پې ورځ تر بلې به زیاتیږي. ځکه الله عز وجل دغه ټاکلې حصه د مال ورکولو دې ته د زکات نوم وضع کړي. واتو زکات، زکات ورکړي، هغه 40 روپۍ په خپلو شرایطو باندې ورکړي چې مال مو زیات سي، مال مو پاک او سپېڅلی سي. او بیا الله جل جلاله فرمایي ورکعوا مع الراکعین، تاسو رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره. دوې لنډې خبرې لاسته. یوه خبره د رکوع ده. رکوع په لغت کې مطلق انحنا، لږ کښته کېدل دې ته ویل کېږي، او په اصطلاح کې رکوع په لمانځه کې یو رکن دی چې کله ته پر لمانځه باندې ودرېدلې الحمدلله او تلاوت دې خلاص کړي بیا کښته سې یو آن اطمینان پکښې وکړې دې ته رکوع ویل کېږي. په رکوع کښې اطمینان کول دا واجب دي زموږ پر مذهب. امام شافعي رحمه الله فرض بولي. موږ وایو که څوک یوازې کښته سو داسې چابک لکه دا خلک دی چابک کښته سه ژر پورته سه، داسې چا که دغسې رکوع وکړل رکن یې ادا سو خو واجب پاته سو. واجب چې پاته سي د هغه لمونځ راګرځول دومره ضرور دی لکه فرض. د واجب حکم عین د فرض دی، صرف فرق یې دومره دی چې د فرض منکر کافر دی، د واجب منکر ګناهګار دی، کافر نه دی. په پرېښولو کې ګناه یې ورکم لکه فرض چې راګرځول څومره لازم دي واجب راګرځول عمر لازم دي. دغسې لمونځ چې څوک کوي د دې اعاده هم داسې واجب ده. په رکوع کې اراموالی کول، سر او ملا سره سیده کول، سیده داسې کول دا رکوع بلل کېږي. اوس نو سوال سړی ته پیدا کېږي چې په لمانځه کې خو فرضونه ډېر دي، سجده هم ده، قیام هم ده، ناسته هم ده، قرآن ویل هم دي. دلته الله جل جلاله د لمانځه د څو رکنونو څخه یوازې د رکوع رکن یاد کړي ورکوو. علماو لیکلي دي وایي دا ځکه چې رکوع دا په نورو ادیانو کې د نورو ادیانو په لمنځو کې نه وه. نور ادیان چې وه د هغو په لمنځو کې سجده وه، قیام وه. اوس یهودیان چې لمونځ کوي هغه رکوع نه کوي، ولاړې سیده سجدې ته ولاړ سي او سترګې هم پټوي او په تیاره کې کوي. او زموږ دین بیا د ټولو ادیانو څخه جلا دی، په پټو سترګو لمونځ مکروه دی. تشبیه د دوی سره راځي چې د سجدې ځای نه لیدل کېږي، دا کې کراهت دی ځکه دوی دغسې کار کوي. تشبیه د دوی سره راځي. او رکوع زموږ په دین کې لازمي ده. نو په دې وجه باندې چې دا د مسلمانانو د لمانځه هغه مهم رکن چې په نورو ادیانو کې نسته دا خلکو ته واضح سي، ځکه الله جل جلاله د رکوع یادونه وکړه. او دا خبره یې وکړل چې تاسې رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو. دا چې د رکوع کوونکو سره یو ځای لمونځ کوئ، په دې کې ټول مفسرینو علماو دا خبره کړې ده چې د دې څخه لمونځ مع جماعه د جماعت سره مراد دی. لمونځ په جماعت کول دا یوه ډېره ستره خبره ده او د علماو پکښې اختلاف. ډېر علما چې په دې کې صحابه او تابعین هم شامل دي هغوی دا وایي چې جماعت کول واجب دي. که چا په جماعت لمونځ ادا نه کوي د هغې سړي لمونځ نسته. یو په هغه صورت کې چې سړی دشت کې روان وي او څوک نه وي، او څوک چې په محل کې اوسېږي او مسجد ته رانسي په جماعت لمونځ ادا نه کړي د دا سړي لمونځ نه دی. په دلیل کې دا حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. د هغه چا لمونځ چې همسایه د مسجد وي د هغه لمونځ بدون مسجد نه صحیح کېږي. او همدا ډول بل حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من سمع النداء فلم یجب. که چا اذان واورېدی او اجابت یې ونه کوي، جماعت ته رانغلی او په جماعت یې لمونځ ادا نه کوي، د دا سړي لمونځ قبول نه دی. په دغه الفاظو 2-3 روایته سره ورته راغلي دي. ابو داود، ترمذي او بخاري، مسلم دا را نقل کړي دي. تفسیر قرطبي یو په یو سره د حوالو را نقل کړي. او جمهور علما او زموږ د مذهب محققین علما دا وایي چې جماعت کول سنت مؤکد دی او پرېښول یې کبیره ګناه ده. مؤکد سنت دی، واجب نه دی. البته که یې څوک پرېږدي بدون عذره دا سړی مرتکب د کبیره ګناه دی. ګورئ د سنت په پرېښولو باندې چندان کبیره ګناه نه راځي، چون د دې عمل په اړه باندې وعیدونه راغلي دي د پیغمبر علیه السلام د لوري څخه. جماعت ډېر مهم دی.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کله زه دا قصد وکم ټول خلکو ته حکم وکم چې راسي مانځه ته یو بلونکی دعوت ورکړي ټولو ته، بیا د خپل ځان پر ځای بل څوک نائب وټاکم، ورسم وګورم چې هر څوک د جماعت څخه پاته سوی د هغه کور وسوځم. پیغمبر علیه السلام ډېر د نرم زړه او مهربانه پیغمبر دی. دومره سختي کوي وایي کور یې ورته وسوځم. کور سوځولو مسله خو اسانه نه ده، اما دا خبره په سختي ځکه کوي چې دا دومره ستر عمل دی، دا عمل د چا څخه پاته نشي. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای کفر دی، نفاق دی، سراسر کفر و نفاق دی یو څوک چې اذان اوري او جماعت ته نه راځي. ډېر روایات په دې اړه باندې راغلي دي چې جماعت پرېښول څومره ستره ګناه ده. نو لهذا د شریعت حکم دا دی چې جماعت به په هېڅ صورت نه پرېږدي. اوس نو جماعت یو د محل جماعت دی، یو د لارې جماعت دی، یو ته په سفر کې یې. ګوره که ته په سفر کې وې هر څوک چې در سره و یو مخکې که بل دې شاته. زموږ د خلکو خو دا رواج دی وایي مولوي صاحب نه و 20 نفره په دا مسجد کې چې مولوي صاحب نه ګرده جلا جلال لمونځونه وکړي. دا ګناه ده. یو سړی به خامخا مخکې کېږي. که دی وایي چې نو زه خو ملا نه یم، زه خو طالب نه یم، دا خپل یوازې لمونځ چې کوي هغه دلته په محراب کې ووایه، چې هلته یې شاته وایه دلته یې ووایه، فقط یو الله اکبر په زور وایه، هېڅ شی به لابد نشته. غاړې دې بندې دي. او که په سفر روان یې او مولوي صاحب نشته، از جلا جلال مولوي صاحب نشته، څوک نشته، از زموږ په ټولنه کې یو عامه خبره ده وایي د لمانځه سړی ولاکه و چې جومات یې راکړی و. دا هر یو د جماعت واړی، دا هر یو چې صرف یوازې کلوله یې زده یي. حتی داسې مسله له راځي وایي که چیرې امیان سره جمع سي، زموږ د فقه شریف په ټولو کتابونو را نقل کړی، امیان هغه چا ته ویل کېږي چې هېڅ شی یې نه زده، نه الحمدلله زده ده، نه سورت زده دی، دا سړی هم د لمانځه نه دی خلاص. عادت به کوي وایي امیان دا مسله راخڅې ده. وایي که د دې جماعت ولاړ و یو داسې سړی راغلی چې د هغه الحمدلله زده و د دې لمونځ فاسد دی ځکه هغه کې مخکې نو دوی خو باره د قرأت خلاصېږي، د الحمدلله او د سورت خلاصېږي. څوک وایي چې یا د دې لمونځ نه فاسدېږي، یوازې د هغه قاري لمونځ فاسدېږي. خیر هغسې کس به لا یو مخکې کېږي، نو ته خو چې الحمدلله دې زده ده او سورت دې زده دی، کوشش وکړه نور هم زده کولی شې. خو فرض ځکه که دې نه زده بیا هم ستا غاړې نه دي خلاص. که په کور کې یو سړی کولی شي چې خپل مېرمن یوازې په جماعت کې پسې ودرېږي، خپل ماشومان اولادونه یې پسې ودرېږي، حتی که هېڅوک نه ته په یو درس کې روان یې بیا هم لمونځ وکړه علی هیئة الجماعه، یوازې اذان وکړه ځان ته، اقامت وکړه ځان ته، او د هغه وروسته بس لمونځ وکړه. د اذان و اقامت دا مستحب د هر چا دپاره دی. ګوره چې دا اوس هر سړی رالی دلته لمونځ کوي، ولې اقامت نه کوي؟ ودې کوي اقامت، دا یوازې لمونځ چې کوي هم ته اقامت مستحب دی او د جماعت دپاره سنت دی. ته به دا ټینګار کې لږ خبره سته که نه، نو د ټولو دپاره دا اذان د کلي چې اذان د ټولو دپاره کفایت کوي، مګر اقامت د هر فرد دپاره سته. او بله خبره دا ده وایي د محل په جماعت کې دا دوهم جماعت مکروه دی. یو د لارې جماعت دی، یو د محل جماعت دی. په دې کې د فقهاو خورا ژور اختلاف دی چې دا دوهم جماعت مکروه دی. وایي که چیرې خلکو ته اجازه ورکول شي نو باره به خلک لاوبالي کوي چې جماعت راسته دی، ځه بل جماعت به وکړم، ځه بل جماعت به وکړم. نو لهذا وایي دوهم جماعت مکروه دی. بیا نو وروسته تحقیق د علماو دی، نو اخر دا خبره ده مفتبه قول دا دی که چیرې د محل خلک وه، عمومي لار نه وه، هلته دوهم جماعت مکروه دی، خلک دې دوهم جماعت نه کوي، هغه اول جماعت ته دې ځان راورسي. اهمیت هم په دغه کې دی چې ته اول جماعت ته ځان راورسوې. او که د لارې مسجد و عام خلک تلله و راتلله، هلته که لارویان را وګرځېدل دوهم جماعت یې وکړي، پروا نه کوي، د محل خلک دې نه کوي. هغه دې په ځان کې همت پیدا کړي، ځکه دا لاره ورله شي نو خو باره دی بیا وایي ځه خیر دی، که جماعت یور بیا بل جماعت و. او همدا ډول د جماعت لمونځ پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي یو په 25 دی یا یو په 28 دی. دا د کم مسجد دپاره؟ دا د هغه مسجد دپاره چې د جمعې لمونځ نه پکښې کېږي، یو په 25 دی یو په 28. او که چیرې یو څوک لمونځ په جامع مسجد کې کوي، جامع مسجد هغه بولي چې د جمعې لمونځ پکښې ادا کېږي، د هغه یو لمونځ په 500 دی، او دا 500 بیا په 25 کې یا په 28 کې ضربېږي. 25 روایت هم راغلی دی، 28 هم راغلی. او د بیت المقدس لمونځ یو په 25,000 دی، دا 25,000 دا هم په دغه 25 کې ضربېږي. 25 خو د جماعت دی، صرف د جامع مسجد فضیلت تر عام مسجد زیات دی. او د مدینې منورې د نبوي مسجد یو لمونځ په 50,000 دی، او په 50,000 هغه چې ته یوازې وکړې، او که دې چیرې په جماعت وکړي نو بیا په 25 یا په 28 کې ضرب. او په هغه کې خو نو بیا بیخي ډېرې خبرې دي، ځکه بل روایت کې راځي څوک فی سبیل الله ووځي د الله په لار کې، حج هم پکښې داخل دی، عمره هم پکښې داخله ده، د هغه یو لمونځ په 28,000 دی.
هغه نو بیا تر حساب وځي که د الله چې څومره ستره باچي دی انعامات هم دومره ستر دي په عقل کې نه راځي. او د حرم شریف ته یا د مسجد الحرام یو لمونځ په 1 لک او بیا یې ضرب که په 25 یا په 29 او که چیرې ته د عمرې دپاره یا د حج دپاره ته تللی نو بیا په 29,000 کې پسې ضربېږي. او د هغه ځای اوسېدونکي هغه که یوازې یو لمونځ په حرم شریف کې بدون جماعت وکړي په 1 لک دی او که چیرې په جماعت وکړي په 29 لکه دی. او ته چې مسافر د دې خوا ورلی فی سبیل الله مال دې مصرف کړي فقط د الله د حکم ده تعمیل دپاره نو بیا په 29,000 کې دا 29 لکه زر د انتها ثوابونه. دا د جماعت اهمیت وایي که چیرې یو څوک په کور کې یا پر لارې پر دشته باندې جماعت ادا کړي د جماعت فضیلت یې حاصل سو خو د مسجد فضیلت ورته حاصل نه دی. دا هم د عذر او د ضرورت په وخت دومره ټینګار ورباندې سوی د عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په سترګو ړوند صحابي و. هغه یو ورځ رالی پیغمبر علیه السلام ویل یا رسول الله زه څوک نه لرم چې ما مسجد ته راولي ما ته اجازه وکړه دا ماښام تیارې. پیغمبر علیه السلام لومړی اجازه ورته وکړل بیا وروسته پسې غږ کړل ول تا ځان اورې ته ورته ول خو نو بیا تا ته اجازه نشته ته به راځې مسجد. دومره ټینګار پیغمبر علیه السلام پر جماعت باندې کاوه. دا د مسلمانانو دپاره تر ټولو یو ستر امتیاز دی چې الله ورکړی. نو ځکه الله جل جلاله حکم کړی دی ورکعوا مع الراکعین تاسو رکوع کوئ سره د رکوع کولو. بعضو علماو خو دومره ټینګار کړی دی وایي ورکعو کې الله حکم د رکوع کړی دی. رکوع دا فرض ثابته ده په دې آیت او مع الراکعین دا هم فرض ثابت دی. لکه رکوع چې څومره مهمه ده په لمانځه کې جماعت د لمانځه دپاره هومره مهم دی ځکه وایي په یو حکم کې راغلی. خیر خو نو موږ بیا هلته نظر په احادیثو باندې استدلال کوو. خبره اوږده ده. د خبرو خلاصه دا ده چې د جماعت اهمیت او په خپل وخت او بې جماعت نه پاتېدل دا خبره ډېره مهمه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.